دویم جنکشن کې د برېښنا شبکې اصلاح، ستونزو حل او عوایدو ترلاسه کولو ستر پرمختګونه. د کابل برېښنا ریاست اړوند دویم جنکشن چې ټول ټال 14950 پیرودونکي لري او د 362 ترانسفارمرونو له ډلې نوي ترانسفارمرونه سوداګریز، 6 دولتي ادارې او 206 ترانسفارمرونه یې د هستوګنیزو برخو اړوند دي. له دویم جنکشن څخه د وزیر محمد اکبر خان صدارت، شهرنو، حاجی یعقوب، پایکوب، د چارکلا لومړی او دویمې برخې، تایمنی، قلعه فتح الله، آریا خارګوټي، بی بی محرو او هوایی بلاکونو اړوند ساحو ته برېښنا تنظیم او ورکول کیږي. د دویم جنکشن اړوند پیرودونکو لپاره د برېښنا تنظیم تخنیکی سویچګیرونو نوي کولو او عصري ډیجیټل سیستم ته پر بدلون چټک کار روان دی چې بشپړېدو سره به یې ګڼې ستونزې حل او د ضایعاتو مخنیوی به وشي. د مسؤلینو په وینا چې د شبکې اصلاح، ضایعاتو مخنیوي، اضافه باره ترانسفارمرونو او مزو تنظیم په موخه یې له ټاکلي پلان سره سم ګڼ اصلاحات بشپړ کړي دي. اصلاح د شبکه تقریبا 90% پورې ان شاء الله خلکو ته برابر شوی ده او اصلاح شوی ده او موږ هم کوشش کوو چې نور هم دغه خلکو ته زمینه د سهولت او فراختیا برابر کو مساعده کو ورته. دا چې دویم جنکشن اړوند ډیری لوړ لګښته پیرودونکي لري او 1400 کال کې د پخوانیو زورواکو په ګډون پر پیرودونکو له 468 میلیونه زیات افغاني پورونه پاتې وو، خو د ټاکلي میکانیزم له مخې د پورونو ترلاسه کولو هڅو لړ کې دا کچه 280 میلیونه افغانیو ته راښکته شوې ده او د ضایعاتو مخنیوي لپاره پر شبکې شپنیو څارنو او د نقلونو برېښنا مزو پرې کولو لا د رقم میټرونو بیرته موندنې سره د لویو زیانونو مخنیوی شوی دی. 15 ترانسفارمرونه موږ خپله اضافه باري رفع کړې ده او همدارنګه صندوقونه هم اصلاح کړي دي. کوم ترانسفارمرونه او کوم سرکټونه چې اضافه بار وو او د مشترکینو مکرره شکایتونه دغې نه راتلل نو هغه کیبلونه هم تمدید کړي دي. د مسؤلینو په وینا چې دویم جنکشن کې هم د کابل ښار نورو جنکشنونو په څیر د میټر بکسونو اصلاح او رنګولو بهیر تر 90% بشپړ شوی او پر پاتې برخو چټک کار روان دی چې دا چاره د پیرودونکو هرکلي او خوښۍ لامل هم شوې ده.